په دې ځای کې دا وژونکی کس له تیرو 3 ورځو راهیسې له هغو خلکو سره مخامخ کیږي چې د یې د ژوند ویجاړولو هڅه کړې وه خو مخه یې نشي نیولی. زه غواړم درته ووایم چې ته به د خلکو په یاد یې خو د یوه ویرونکي او وژونکي په څیر د بل څه په توګه نه. My father. زما پلار زما د سترګو تور عبدالفتح قاسم و. نوم یې واوره. Hear the name. له دې ټول وژنې چې ټوله نړۍ یې حیرانه کړه شاوخوا 18 میاشتې تېرې شوي. برانټن تارنټ پولیسو ته ویلي و چې غوښتل یې ویره خپره کړي او خلک وبېشي. نن ورځ هغه کسان چې د یې د ویرولو هڅه کړې وه لیکه یې جوړه کړې چې درته ووایي دا هڅه یې ناکامه شوه. په داسې حال کې چې ته په بند کې یې په دې حقیقت به پوه شوی یې چې اوس په دوزخ کې یې. God says in the Quran, whoever kills. خدای په قرآن کې ویلي دی چې که څوک یو بې ګناه کس ووژني داسې ده لکه ټول بشریت چې وژلی وي او تا یو 50 کسان وژلي دي. پالنور جومات کې چې وسلوال کس پکې ډزې کولې نو بریتانیایی نیتن سمیت هم و. زه سپین پوسته یم مسلمان یم او په دې ویاړم. تا یوازې دومره وکړل چې په ټوله نړۍ کې د اروپایان وشرمول کله چې لږ وخت پیدا کړې او دا ډیره د خندا خبره ده چې اوس خو کافي وخت لري. هڅه وکړه چې قرآن ولولې ځکه ډیر ښکلی کتاب دی. د وژل شوي کسانو غمجنو میندو او پلرونو زړه بوږنونکې خبرې وکړې خو د هغه کس مخې ته کلک ولاړ و چې د دوی بچیان یې وژلي. سعید میلان 14 کلن و. برنټن ما بخلی یې که څه هم تا زما 14 کلن زوی سعید وژلی. قاضي دا واک لري چې تارنټ ته د تل لپاره په بند کې د ساتلو سزا ورکړي او ډیر خلک همدا غواړي. دا سړی هیڅ پښیماني نه ښیي. زه غواړم تاسو ورته اجازه ورنه کړئ چې هیڅ کله د لمر رڼا وویني. تمه کیږي چې سبا به سزا ورکړل شي خو د سزا له اورولو وړاندې به محکمه او دا وژونکی کس د نیوزیلند د تیارې ورځې د کړاو نورې کیسې هم واوري.